أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء آل لوط المرسلون کله چې راغله لوط علیه السلام ته هغه رالېږل شوي ملایکې قال انکم قوم منکرون نو لوط علیه السلام ورته ویلې تاسو خو یو قوم ناشنا یې د کوم خوا نه راغلی قالو دوی ورته ویلې ملایکو بل جئناک بلکې موږ راغلي یو تا ته مو راتګ کړی بما کانوا فیه یمترون په هغه عذاب چې دا د تا قوم په هغه کې شک کوي ته ورته وایې چې دا بدعملۍ مه کوئ الله به عذاب در باندې راولي دوی په ده خبره کې شکمن دي شک کوي موږ هغه عذاب راوړی دی چې هغه دوی شک کوي چې اوس هغه عذاب په دې باندې را نازل کړو واتیناک بالحق او راوړی دی موږ تا ته حق چې عذاب ده و انا لصادقون موږ بېشکه رښتوني په دغه خبره کې فاسر باهلک نو ته بوځه وباسه عیال خپل بقطع من الليل په یوه حصه د شپې کې واتبع ادبارهم ته د شا نه پسې ځه دی مخته کا ته د شا نه پسې ځه ولا یلتفت منکم نه دې ګوري د تاسې د جملې نه احد هېڅوک هم شاته دې نه ګوري داسې نه چې ور وګوري زړه یې د دغه قوم په هلاکت بد شي بیا به دغه انسان ته هغه عذاب ورسېږي چې هغه قوم ته یې رسېږي ښځې شاته وکته واقوماه تیږه راغله دم په ولګېده دم را شو ومضوا حيث تؤمرون زي هغه ځای ته چې الله د طرف نه حکم درته شوی چې شام شریف ته وقضینا الیه ذلک الامر وحی کړی و موږ د لوط علیه السلام ته دغه کار چې تفسیر یې څه ده دا امر چې ده دا ده چې ان دابر هؤلاء مقطوع بیخ او بنیاد دغه کسانو به پرې کړی شي څه وخت مصبحین په داسې حال کې چې دوی په سبا کې داخلېږي په سهار کې به د دوی بیخ او بنیاد پرې شي وجاء اهل المدینه راغله اهل د دغه کار کور د لوط علیه السلام ته یستبشرون چې خوشحالي زیري سره ورکولې چې الی راځي چې الکان راغلي دي قال لوط علیه السلام ورته ویلې ان هؤلاء ضیفي ای خلکو دا زما مېلمانه دي فلا تفضحون ما مه شرموئ په دا مېلمنو کې واتقوا الله د الله نه وویرېږئ ولا تخزوني ما مه سپکوئ قالو دا د لوط علیه السلام قوم چې دی ورته نبي ده تربرونه یې نه دي خو هسې قوم په دې لحاظ چې دی پکې اوسېږي هلته دوی ورته اولم ننهک عن العالمین آیا ته موږ نه یو منع کړی د پناه ورکولو د خلکو نه چې چاته به په خپل کور کې پناه نه ورکوي دوی به چې په لارې کې مسافر تېرېده چې ورته شوق پېښ شو په زور به یې راویني هغه مسافر ورسره د بل وطن خلک به په دا لار به تېرېده دوی به لواطتونه ورسره کول قال هؤلاء بناتي لوط علیه السلام ورته دغه د تاسې ښځې چې لوڼه دې ما دي هغه د تاسو دپاره د قضای شهوت دپاره خدای پاک پیدا کړي دي ان کنتم فاعلین که یو وار یې تاسې دا کار کوونکي نو نکاح دې هغو سره وکړه لعمرک الله تعالی رسول الله ته د ما د تا په ژوند قسم وي انهم بېشکه چې دغه قوم د لوط علیه السلام لفي سکرتهم په هغه مستۍ خپل کې یعمهون سرګردان او مدهوش دي په دا نه پوهېږي چې دا د عذاب ملایکې دي د هغو ته هم تمنا د ګناه وکړي حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې د دغه آیت مبارکه نه معلومیږي چې په ټول مخلوق کې الله ته تر رسول الله بل محبوب ذات نشته ولې د هېچا په ژوند الله قسم نه ده کړی د رسول الله په ژوند قسم کوي لعمرک اما د تا په ژوند قسم دی قسم خو په هغه شي کېږي چې د تعظیم خاوند وي که نه ځکه موږ د الله نه سوا په بل شي قسم نه شو کړی شرک کې راځي خو شارع کې عظمت باندې موږ پوهې کوي فاخذتهم الصیحة بیا ونیول دی هیبتناکې چیغې د جبرائیل علیه السلام مشرقین په داسې حال کې چې دی داخلېدونکي و په وخت خطرو د لمر کې وجعلنا عالیها سافلها موږ وګرځوو هغه پورته طرف د دغه کلي لاندې طرف ته وامطرنا علیهم حجارة من سجیل او موږ رانازلې کړې په دې باندې تیږې د هغه خټې پخې شوې نه ان فی ذلک لآیات للمتوسمین بېشکه په دغه مذکوره قصه کې دلایل د عبرت دي لپاره د هغه پوهانو عبرت اخیستونکي للمتوسمین ای للمتفرسین چې د فراست خاوندان وي یو ته علایب دي دلایل د قدرت دي فراست دغه ته ویل کېږي چې ظاهر ته وګوري د هغه شي د لیدلو سره د هغه باطني حالت ورته خدای پاک معلوموي یو الهام ده کشف ده هغه په نظر نه ده موقوف یو فراست ده دا په نظر موقوف ده چې چاته وګوري د هغه حال خدای ورته معلوم کړي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام ترمذي شریف دوم جلد کې
دا حدیث مبارک نه نقل کوي اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. ځان وساته د فراست مؤمن نه، دا د الله په نور ته ګوري په زړه کې غلط عقیده باندې ورنشي. اته په زړه خدای پاک هغه ته علم ورکړي. حضرت پیغمبر علیه السلام ناسته یو څوک را روان دي هېڅوک یې نه ویني، دی ورته داسې سړی را روان د سترګې شنې دي، عقیده یې فاسده ده، خبرې ډېرې خوږې دي. یو ساعت کته چې یو سړی راغی دلته د نبي علیه السلام سره ډېرې خوږې خبرې د ایمان دعوا او بیرته ووت. چې بیا مخکې موږ تاسو ویلي چې الله آیات نازل کړو چې ننوتلی یم د کفر سره او بیرته ومو د کفر سره. سړی به را روان و، نبي علیه السلام به مخکې حال ویلی. نو دا فراست چې هغه د باطن په حال باندې سړي ته خدای پاک علم ورکوي دا شته. خو نن سبا چې دغه کمزوریانې دي ډېرو خلکو ته دا کشف نشته. وجه دا ده مفتي صاحب لیکلي دي چې نن سبا خوراکونه ګډوډ شوه. د خوراکو د ګډوډتوب د وجې نه دغه قدرات نه ختمیږي، دا سینې نه صفا کېږي. کنې د الله په ذکر دا سینې مینځل کېږي چې بیرته د شبهناک خوراکو کو حرام دی وخوړل هغه بیرته پټېږي. اتقوا دغه کې دلایل دي، عبرت دي هغه متفرسینو دپاره. وانها لبسبیل المقیم، بېشکه دغه کلي پراته دي په هغه لاره چلېدونکي عامه لیار باندې. اوس نو اهل مکه په دغه لیارجیو راځي. دغه د لوط علیه السلام د قوم علاقه د لیارې په غاړه پراته ده، دوی ښه ویني. نو چې ویني خو باید دی عبرت تر واخلي. ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، بېشکه په هلاکت د دغو کلیو کې دلایل د قدرت دی لپاره د مؤمنینو چې څوک مؤمن وي هغه به په دغه خبره دلیل نیسي چې الله په هر څه قادر ده. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، په تحقیق سره شان دا ده او خاوندان د ځنګل چې هغه قوم د شعیب علیه السلام ده دا هم ظالمانو په سبب د کفر سره. فانتقمنا منهم، د هغو نه مې انتقام واخیست په سخته سزا سره. وإنهما لبإمام مبین، دغه دواړه کلي که د لوط علیه السلام د قوم ځای ده که د شعیب علیه السلام د قوم ځای ده، دا دواړه پراته دي په یو لویه لیار باندې لبإمام مبین. دوی ځي ورځي هغه علاقې په سترګو باندې ویني.